بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان مهلکات په بیان د هلاکوین کی شایشه. چار چیز است ای برادر با خطر، تا توانی باش زینها پر حذر. قربت سلطان و الفت با بدان، رغبت دنیا و صحبت با زنان. قربت سلطان آتش سوزاں بود، با بدا الفت ہلاک جاں بود. زہر دارد دروں دنیا چومار، گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار. میں نماید خوب و زیبا در نظر، لیک از زہرش بود جاں را خطر. در بیان مهلکات. چار چیز است ای برادر با خطر، تا توانی باش زینها پر حذر. قربت سلطان و الفت با بدان، رغبت دنیا و صحبت با زنان. قرب سلطان آتش سوزا بود، با بدا الفت ہلاک جاں بود. زہر دارد دروں دنیا چمار، گرچہ بینی ظاہرش نقش و نگار. میں نماید خوب و زیبا در نظر، لیک از زہرش بود جاں را خطر. در بیان مهلکات و بیان دے هلاکوین کی شایشه چه انسان هلاکای. چار چیز است سلر شی ندی ای برادر ای وررا، با خطر د خطر سرا. سلر شی ندی ای وررا خطرناک، تا توانی ترسے چت کولاشے جتنا تیرے لیے ممکن ہو. باش شا زینہا یعنی از اینہا ددغنا، این واحد اینہا جمع، زینہا ددغنا ان سے پر حذر ڈرنے والا. تغ سلرے شینا وہ ڈرے جا. پر حذر یعنی خوف نہ ڈک استے جا. تغ سلرے شینا ڈیر ڈور کوا. اس آغا دتاشائی. قربت سلطان و الفت با بدان، نزدېکت د بادشاہ و مینه کول د بد خلک سره، یا ګډېدل د بد خلک چې مینه کوي خو او سره ګډ وي که نه دې سره وی تو وقت ریزی ہوتای. رغبت دنیا و صحبت با زنان، رغبه مینه د دنیا و صحبت د ښځې. دا څلور شیونه په دغه یو شعر ښه درته وښل. بادشاه ته ورنږدې کېدل، د بدې خلکې سره ګډ کښېنستل، ګډېدل، مینه د دنیا و مجلس د ښځې، صحبت با زنان مجلس د ښځې. زن واحد زنان جمع، د باد معیت پورا. قرب سلطان آتش سوزا بود، نزدېکت د بادشاه سوځوین کا یر ده. آتش یر، سوزان سوځوین کا جلانے والا. با بدا الفت از دغه پهلا شعر چې د دوم لفظ د تشای. با بدا الفت هلاکه جاں بود، د بد خلق سرا محبت دا د زون حلاکت تا، د روح حلاکت تا. جان نا مراد روح، یعنی بد خلق سرا چوے تو روح ودا سی لکه مړ چي. انسان سے یو روح تا یو نفس تا، نفس تے بدے تا اربیلی اد شیطان ملګرا ده. و روح تو تا د شی اعمال د خدای تعالی د رضامندی رغبت در کئی. بیچ د بد خلق پن الفت و په صحبت سره د تو روح هلاک شي، تو تا تو وجود سے اغننه یو نلی دین کا قوت چې روح تا چې آتو ته ترغیب در کئی اللہ تعالی د رضامندی د پورا به تو خو قوت ختم شو، خو ته ختم نشله.
دا دوه شیونه انسان شنه نه دی. د انسان د وجود حصہ دو روح و نفس. د نفس داسې ده چې دا دشمن ده و د انسان اندرونی دشمن ده و د انسان چې کوم خارجي دشمن ده شیطان ابلیس د ایغ دای ملګری ده، د ایغ د پوره دای جاسوس ده. دای د تو په وجود سے ایغ شیطان د پوره چاره کوي، تو د خدای تعالی په ناراضگی بنده پوبراو کوي. و روح چې ده روح اده پوسه نه روغله ده، دای بیا پوست تللی کوشش کوي، پوست تللی کوشش و ځکه کوي چې دای توی ځون سره بیایي پوست چې مقدس مقامات هغه به څرنګه حاصلې چې د خدای تعالی په رضا و دای تو ته د هغې ترغیب در کوي چې ته هغه اعمال وکړې، هغه عقاید ولرئ چې کیمې سره د خدای تعالی رضا حاصلېږي. اس چې روح ته مړ شي خدا سړی خو برباد شو. هغه وجود شننه دوه قوتونه یو ضد ده و یو موافق ده. ضد نفس، موافق قوت روح. به چې روح ته مړ شي به خو ته ژمدی وي یا که نه د فاسق فاجر نه وي چې د شپه او ورځ په ګناه شي ډیب وي نه د دته د مړي جنازه اعلان تصویره ورولي نه دته چې جنازه په لیار ته راشي دغه نه تصویره ورسي نه د عالمانو واز نصیحت نه په ده باندې اثر پرېوځي. شپه او ورځ په ګناه شي ډیب وي دغه سړي لکه هغه روح یې مړ وي. هغه دا مثال ده و چې چا روح ژمدی وي چې کېر ته راشي سمه به تا بنوې تا یو که بل ګناه ده نه وشو چې داسې ځون ته شی خدای پاکه په در زړه شي، جماعته په در زړه شي و هغه خپل ګناه په در زړه شي، بیا هغه خپل ګناه باندې سړی پښیمون شي. دا ګیره هغه تو ته هغه خپل روح نه ده، هغه تو ته هغه اده پیایي غله چې دای نه دا د باد وکړل داس تو ته الله پاک دې به توفیق درکو تو یې چې خدا پاکه ګناه نشو درته معافي کوي. بس ګناه دې ختم شي نو دغه روح داسې شی ده په انسان شي و د بعد خلکې په صحبت په محبت سره روح مړېږي لکه بعد خلکې نه زونی صوتیه زهر دارد در درون دنیا چومار لکه منګیر دنیا در درون ننا زهر دارد زهر لري چومار دنیا در درون زهر دارد. مصرع به نصر ته وړي چومار درون دنیا زهر دارد ننا پشان د منګورو دنیا زهر لري. ډېر اکچولی د منګورو غوندې مانګیر سم راکشولا نقشو نګار په جوړی تیرې لیکي په سپینه تیرې لیکي سم اکچولی دشي خونونه د زارې نه ډاکې داسې د دنیا یادو ګرچې بینی د هغه مانګیر د تشای چې اگر چې وینه یې ظاهرش په ظاهر د نقشو نګار نقشینا کشلی نقشینا د دنیا داسې دو ظاهری د منګورو غوندې کشلا دا ونه یې ظاهر نه ډاکا دو د دنیا مینه د تشای رغبت دنیا د سلارم شای سدا د هلاکاوین کی سلر شای ندی یو قربت سلطان بل الفت بابادان بل رغبت دنیا و بل صحبت بازنان از دغه دریام شای د تشای د توغاندلا چې دغه د دنیا داسې شای د منګورو غوندې دو مې نمایت خوب و زیبا در نظر د اس هغه د دنیا بند دایرونو ته چای چې مې نمایت لیدل شي خوب و زیبا کشلیه در نظر په نظر شه لیکن مخفف تا د لیکن از زهرش د زهر د دنا بود وی جان را روح ته پورا خطره یعنی منګر د چو چې کنه روح ته پورا خطره داسې شي کنه چې اوس سړی زارې نه امریکا نه منګورو د زارې نه به چې سړی مرشي خو روح د نه لوړ کنه روح لوټ جنه دا مناشله شاده ی بل شرباورو وی به د دنیا د غول رغبت مضمون پیراشی زهر ای مار منکش قاتل است زهر د دغ مار منکش د نقشو نگار ولا کشلا د کشلی منګورو زهر قاتل دی د دغ کشلی منګورو زهر قاتل دی یعنی دغه دنیا چې دو از د زهر یتشای دی د مینا دو مینا یه د منګورو زهر باشد از وی دور هر که عاقل است باشد وی از وی د دغنا دور لره
هر کو یعنی هر که، هر کس که عاقل است. هر که او، هر کو منع دا مخفف تا دتشی هر که او، هر چه دای عاقل است ایشیورده.